پاتې مزل. د تاریخي ناولونو ځانګړې خپرونه پاتې مزل د اوسني عصر د ننګونو او فرصتونو هنداره چې د اسلامي تمدن د عروج او انحطاط عوامل روښانه کوي. پاتې مزل د علم او ارتقا پر لاره څراغونه بلوي او د مسلمانانو تیرې سترې واکمنۍ او فرهنګي میراثونه بیانوي. د امید رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې ټول به روغ جوړ او په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ. پیل کوو د پاتې مزل په نننۍ خپرونه. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شي. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين قائد المجاهدين سيد الأنصار والمهاجرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. ورونو او خويندو، په تیره برخه کې تاسې واورېدل صهیونیست لیکوال ایریل بوغر په هغه کتاب کې چې العهد والسیف یعنې ژمنه او توره ده چې په 1915 زیږدیز کال کې خپور شو، داسې وایي د اسرائیلو بنسټ د دې مفکورې په پرانیستلو ایښودل شوی چې عربان باید یوه ورځ موږ ته د مرستې لاس راکړي او دا چې څنګه راسره مرسته وکړي د دې لپاره باید په عربي نړۍ کې هغه عناصر ورک شي چې له اسرائیلو سره دښمني ژوندۍ ساتي او دا هغه زاړه عناصر دي چې په مذهبي مشرانو او شیخانو کې خلاصه کیږي. ورونو، تاسې اوس د عربي ممالکو او اسرائیلو اړیکې وڅېړئ نو بیا به د دغو نظریاتو مکمل حقیقت درته ښکاره سي. خیر، رابسو خپلې کیسې ته. په تیره برخه کې موږ او تاسې د جنگ په صحنو کې وو او دې ځای ته رارسېدلي وو چې راډریک هغې نجلۍ ته ډېر په زوره سره ټېله ورکړه چې هغه د باندې راولوېده. نجلۍ هم راپورته شوه او په منډه باندې د حرم خیمې ته ولاړه. بیا راډریک هغه بوډا جنرال راوغوښت. جنرال هم په منډه خیمې ته ورننوت، خو دا ځل راډریک نرم او غلی ناست و. راډریک د بوډا جنرال څخه په خواشیني سره وپوښتل داسې معلومیږي چې د هغه یهودي بوډا جادو ناکام شو. هغه ویلي وو چې د یوې تنکۍ پیغلې په قربانولو سره به زما بد پال په ښه پال بدل شي. ما هغه ته ښکلې نجلۍ هم وسپارله او هغه به هغه نجلۍ قرباني کړې هم وي، خو هغه نجلۍ هسې خوشې ولاړه. آیا هغه یهودي خو به زموږ سره دوکه نه یې کړې؟ بوډا جنرال وویل زه به سمدستي د احوال لپاره یو سپورت ولایتلي ته واستوم چې معلومات راوړي. راډریک په داسې ژبه وویل چې ماتې او ناکامي ورڅخه له ورایه ښکارېده. هغه وویل کله به ورسېږي او کله به بیا بیرته راشي. ما باید د هرقل برج نه وای کتلی. د برج دواړو ساتونکو زه له هغې څخه منع کړم، تا هم راته وویل او زه له هغه څخه منع کړم. خو بوډا جنرال وویل دا وهم او خیال له ذهن څخه وباسه امپراتوره. راډریک په ویرېدونکي غږ وویل څرنګه یې له زړه څخه وباسم؟ آیا ته نه ګورې کوم جنګ چې موږ په برج کې لیدلی وو هغه هره ورځ په خپلو سترګو ګورو، د مسلمانانو هماغه نارې او چیغې اورو، د خپل پوځ په شاتګ هماغسې معلومیږي. ما د برج په جګړه کې خپل ځان هم لیدلی وو، بیا ما خپل آس زما څخه خالي هم یوې او بلې خواته په تیښته باندې لیدلی وو. اوس هغه د پمپلونه نجلۍ ما ته په خوب کې راځي کومه چې ما په ناحقه باندې وژلې وه. نامتو تاریخ لیکونکي لینپول د 3 نورو تاریخونو په حواله لیکلي چې د راډریک په ذهن او دماغ باندې د هرقل برج او د پمپلونه نجلۍ د ذهني او رواني ناروغۍ په توګه باندې سپاره شوي وو. کوم یهودي چې د ده څخه د نجلۍ د قرباني ورکولو په بدل کې د بد پال اثر لرې کولو هغه واده کړې وه هغه خو د میرنیا په لاس باندې ووژل شو. 25,000 ګوټ پوځیان نه یوازې دا چې د هغه څخه جلا شول بلکې د ده په خلاف باندې اوس جنګېدل. د راډریک سره اوس هم ډېر زیات لښکر و خو هغوی ټول خپل زړونه بایللي وو. د جګړې په میدان باندې طارق بن زیاد واکمن او خپور شوی و. طارق بن زیاد په کوم وهم او ذهني ناروغي باندې اخته نه و. د هغه په ذهن او وجدان باندې د هیڅ ډول ګناه اثر نه و.
د هغه پخه او کلکه عقیده د هغه د کلکوالي سبب ګرځېدلی و. راډیک خپلو ګناهونو او ظلمونو ځوراوه ځکه د هغه د حساب ورځ رانږدې شوې وه. بالاخره د ګادلت د جګړې د 8مې ورځې لمر راپورته شو. راډیک خپل ټول پاتې پوځ په میدان کې په ښه جنګي ترتیب او نظم سره ودراوه. هغه په خپل آس اورلیا باندې سپور و. هغه آس د لښکر په وړاندې باندې یوې او بلې خواته ګرځاوه او دا اعلان یې کاوه: نن ورځ جګړه باید پرېکنده او فیصله کوونکې وي. که نن ورځ تاسې دښمن ته ماتې ورکړه نو دومره انعام به درکړم چې راتلونکي نسل به مو هم راډیک پادشاه یادوي. ورونو دا و د راډیک حالات. اوس به ورسو طارق ابن زیاد رحمه الله ته. طارق بن زیاد خپلو پوځیانو ته وویل: ای د ګوټ د قوم پوځیانو، که نن تاسې ماتې وخوړه نو په اندلس کې به ستاسې نسل ختم شي. ستاسې هیڅ میرمن او کوچنی به راډیک ژوندی پرې نږدي او ټول به ووژني. ای بربري غازیانو، آیا تاسې کله هم د چا څخه ماتې خوړلې؟ که نن مو ماتې وخوړه نو چیرې به ولاړ شئ؟ تاسې په لومړي ځل بل هېواد ته راغلي یاستئ. عربي مسلمانو ورونو خو څو هېوادونه په اسلامي هېوادونو کې داخل کړي. آیا تاسې خپلو عربي ورونو ته دا وخت ورکوئ چې ووایي بربریان بل هېواد ته د تللو وړتیا نه لري؟ د بربري لښکر څخه په زرګونو اوازونه پورته شول: نه نه، موږ ټول ستا سره یو او ستا سره به تل وو. خو هلته راډیک خپلو پوځیانو ته وویل: د دښمن د چیغو او نارو څخه ویره مه کوئ. دا د کوم بادشاه پوځ نه دی بلکې د لوټمارانو او لارښ کوونکو لښکر دی. طارق خپلو لښکریانو ته وویل: ای غازیانو، فتح او بری ستاسې دی. تاسې په دښمن باندې ویره او دهشت اچولی دی. دا خبره له یاده مه باسئ چې دا په زرګونه ګوټان د خپل ظالم پادشاه څخه د خلاصون په خاطر راغلي دي. د الله جل جلاله حکم دی چې د کوم کلي او ښار په خلکو ظلم او تیری کیږي او د هغې اواز اورېدونکی بل څوک نه وي نو تاسې د هغو مرسته او کومک وکړئ. د خپلو ګوټرونو د ازادۍ او نجات لپاره خپل ځانونه قربان کړئ. د بربري لښکر څخه په زرګونو اوازونه پورته شول: موږ به خپل ځانونه قربانوو طارق، موږ به خپل ځانونه قربانوو. راډیک د حملې حکم ورکړ. سپرو خپل اسونه چارګام راخوشي کړل او په منډه را روان شول. طارق بن زیاد خپل سپاره په مخکیني صف کې ودرول. کله چې اندلسي سپاره را نږدې شول نو پیاده غازیان د شاتني صف څخه په بیړه مخې ته راووتل او د سپرو مخې ته یې ځانونه برابر کړل. دا پیاده غازیان ټول غشي ویشتونکي وو. ډېر په تیزۍ سره یې په اندلسي سپرو غشي ویشتل پیل کړل. بربري لیندۍ ډېرې کلکې او لرې ویشتونکي وې او په ډېر زور سره کش کېدې. غشي یې ډېر ژور په بدن کې ننوتل. اندلسي سپاره د غشو په واسطه باندې ښکته را پرېوتل. د آسونو منډه سسته شوه. کله چې ښه را نږدې شول نو غشي ویشتونکي پیاده د خپلو سپرو شاته ولاړل او مخې ته بیا سپاره پاته شول. دواړه سپاره سخت سره ټکر او یو له بل سره ګډ وډ شول. کله چې سپاره سره ګډ وډ شول نو طارق ګوټ سپرو ته اشاره وکړه. هغوی هم د یو اړخ څخه په اندلسي سپرو باندې قیامت جوړ کړ. راډیک یوازې اوس سیل نه کاوه بلکې هغه غوښتل چې جګړه پرېکنده وکړي او فتح لاسته راوړي. په همدې خاطر یې خپلو پیاده ډلو ته حکم وکړ چې د سپرو مرستې ته ور ودانګي. په دې وخت کې طارق بن زیاد رحمه الله له خپل جنګي تاکتیکونو څخه کار واخیست. هغه ګوټانو ته وویل چې تاسې د دښمن سره مخامخ لاس په لاس جګړه پیل کړئ او هلته بیا مسلمان غازیان ښي او چپ لوري ته ولېږل چې یو لوري ته سالار مغیث رومي او بل اړخ ته یوازې ابوزرعه طریف بن مالک ولاړ وو. هغوی ډېر لرې ولاړل چې د هر چا له سترګو څخه پناه شول تر څو خپل ټاکل شوي ځای ته ورسېدل. خو راډیک خپل ګروپونه پرله پسې د جګړې میدان ته وړاندې کول او په دغه حالت کې د هغه شاته سیند پروت و. مغیث رومي او ابوزرعه له دوه اړخونو څخه د راډیک په پاتې ګروپونو باندې داسې سخت برید وکړ چې هغوی ټول ورخطا او وبېرېدل ځکه هغوی هېڅ تمه نه لرله چې له دې اړخونو څخه به په موږ باندې برید کېږي. راډیک ته هم څرګنده نه شوه چې دا آسماني بلا له کومه رانازله شوه. اندلسي ګروپونه په ځای د دې چې ځانونه سنبال کړي او جګړې ته دوام ورکړي یو په بل کې سره همداسې ننوتل او تنګېدل. هغوی داسې سره راټول شول لکه ښکاري ته چې خپل کار په لاس باندې ورشي. له دې ګروپونو څخه یوازې هغه پوځیان ژوندي پاتې شول چې وسله یې وغورځوله تسلیم شول او یا په سجده باندې پرېوتل. کله چې مغیث رومي او ابوزرعه
د راډریک د شاتنیو ګروپونو څخه راخلاص او وزګار شول، نو د اندلس په هغه پوځیانو یې د شال لوري خیمت جوړ کړ کوم چې د ګوټیانو سره په جګړې باندې بوخت ول. اندلسي پوځیان دومره ورخطا شول چې هر څه یې له لاسه ورکړل. په دې پوځیانو کې یوازې هغه ژوندي پاتې شول چې وسله یې په ځمکه باندې کېښوده او بندي کېدل یې ومنل. ورونو، جنګي شنونکو او تاریخ لیکونکو لیکلي دي چې د نړۍ په تاریخ کې د ګادلیک جګړه د سترو او مهمو جګړو څخه شمارل کیږي. په هغه کې عسکري زړورتیا او جنګي چلونه په پراخه توګه په کار باندې واچول شول. طارق بن زیاد په تاریخ کې خپل نوم د یو نامتو سپهسالار او ګربت په حیث باندې ثبت کړ. هغه په دې جګړه کې داسې چلونه استعمال کړل چې مخکې مسلمانانو نه و استعمال کړي. په دې جګړه کې چې هر څوک مړه کېده یا یې مړي کول، خو یو سړی توره په لاس او له جګړې څخه بې پروا یوې او بلې خواته داسې ګرځېده لکه یو څوک چې لټوي. هغه جګړه نه کوله، بلکې له جګړې څخه یې ځان یوې او بلې خواته کوو. دا سور سپین ښایسته ځوان ان د ګاډلیت سیند ته ورسېد. د حرم خیمو ته ولاړ، داسې معلومېده لکه چې هغه ته خپل د لټون شی په لاس باندې نه ورځي. هغه یوې او بلې خواته د دښمن له سترګو څخه پټ پټ ګرځېده. ورونو، پوهېږئ دا څوک و؟ دا لټون کوونکی هنري و. هغه هنري چې د فلورا سره یې ژمنه کړې وه چې د راډریک سر به ورته په پښو کېږدي. ځکه نو هغه د جګړې په میدان کې د راډریک پسې توره په لاس باندې ګرځېده چې کله پیدا شي نو سر به ورڅخه غوڅ کړي او د خپلې محبوبې فلورا په پښو کې به یې واچوي. د اتمې ورځې په جګړه کې د راډریک بیرغ ډېر زر راولوېد. د راډریک د مرګ او ژوند په هکله باندې داسې کره معلومات نه ول، خو ځینې تاریخونو په ځانګړې توګه دا خبره هم لیکلې وه چې په عیسایانو کې دا خبره خپره شوې وه، هغه دا چې راډریک مړ شوی نه دی، بلکې په بدل شکل او صورت کې به د عیسایي دین د بلونکي او ساتونکي په توګه باندې یو ځل بیا راښکاره کیږي. دا عقیده تر ډیره وخته پورې د اندلس په عیسایانو کې شتوالی درلود. د هغه وخت ځینې لیکنې چې تاریخ لیکونکو ته لاس په لاس باندې ورغلي، ځینې حیرانونکي روایت هم په هغو کې شته، چې یو روایت پکې دا دی چې راډریک په ګادلیت سیند کې ډوب شوی نه دی، بلکې هغه یو ټاپو او جزیرې ته ولاړ چې هلته زیات ماران اوسېدل. هره ورځ راډریک یو زهرجن مار چیچه، خو مړ کېده نه، بلکې ژوندی به و. سبا به بیا بل مار چیچه. الله تعالی جل جلاله هغه ته د ګناهونو د سزا ورکولو لپاره زیات عمر ورکړ تر څو یې ماران وچیچي. کله چې د زیات وخت څخه وروسته مړ شو نو بدن یې د مارانو خوراک شو. ورونو، دغه روایت چې کومو خلکو را اخیستی هغوی ټول عیسایان دي. خیر، په دې جګړه کې د اندلسي لښکر څخه 50,000 پوځیان ووژل شول چې څو پکې نامتو او تکړه جنرالان هم. ځینې اندلسي نوابان او امیران هم په دغه جګړه کې ووژل شول. د دې لښکر څخه 10,000 سپایان او افسران بندیان او ژوندي ونیول شول. څه لږ شانته وتښتېدل ځکه چې 100,000 له دوی څخه مخکې مسلمانانو ته رااوښتي وو او له مسلمانانو سره ملګري سوي ول. تاریخونو لیکلي چې اندلسي لښکریانو د ځان سره اوږدې رسۍ او پړې راوړي وو چې په هغو باندې به غازیان یو په بل پورې تړي او له ځانو سره بیت العتیق ته بیایي. خو مسلمانانو د خپل رب جل جلاله په فضل او مرستې سره په هماغه رسیو او پړو باندې د اندلس 10,000 پوځیان وتړل او د جګړې له میدان څخه یې شاته واستول. ورونو، زموږ او ستاسې د دغې لړۍ په دغه برخه کې یو بل عنوان ته ورداخلیږو چې هغه عنوان دی مغیث او قرطبه. ورونو، د راډریک د 10,000 پوځي بندیانو د وړلو او تړلو څخه مخکې حالت ډېر حیرانونکی او عجیب غوندې و. د لکه د درې د غرونو څخه نیولې بیا د ګادلیت تر سیند پورې پراخ میدان د محشر په شان باندې برېښېده. هر لوري ته د مړو او وژل شوو انبارونه پراته وو. په زرګونو زخمیان ترپېدل. ځینو یې د پورته کېدو کوښښ کاوه خو بېرته راپرېوتل. ډېر پکې داسې وو چې هغوی خپلې اخري سلګۍ وهلې. چوغ او زګیرویو
دغه میدان ډیر ویرونکی او هیبتناک ګرځولی و. تر ټولو زیاتې چیغې او رمباړې هغه اندلسي پوځیانو وهلې د کومو په بدن کې چې غشن خطي او ننوتي و. د انسانانو له پښو څخه چې کوم ګردونه او دوړې پورته کېدې هغه په هوا کې د وریځو د ټوټو په شان باندې اوس د اندلس په لور باندې روانې وي. یو نامتو تاریخ لیکونکي سټیفنز لیکلی دی آیا دا د حیرانتیا خبره نه وه چې طارق بن زیاد د راډریک د ماتې او تېښتې حالت په خپلو سترګو باندې لیدلو؟ تاریخ په دې خبره باندې تر اوسه پورې حیران دی چې په څه ډول 12,000 کسانو 100,000 منظم پوځ ته ماتې ورکړه او د خپل شمېر 4 چنده پوځیان یې ووژل او 2.5 چنده یې ژوندي بندیان کړل. هغه ګړی چې د راډریک فرعونیت د ګادلت په میدان کې له خاورو سره برابرېده، طارق بن زیاد په خپل آس باندې سپور شو او د یوې غونډۍ په سر باندې پورته شو او د جګړې میدان ته یې کتل. غازیانو خپل شهیدان او زخمیان په پوره احترام او درناوي سره پورته کول. ځینې غازیانو هغه اندلسي پوځیان رانیول کوم چې په ځنګلونو، فصلونو او بوټو کې پټ شوي وو. ځینې پوځیانو د خپلو زخمي او مړو ملګرو لاندې ځانونه پټول تر څو ځان د بندیتوب څخه وژغوري. او څو اندلسي پوځیان په تېښته کې وو او د ګادلت د سیند په سر چې دوی کوم پل جوړ کړی و په هغو باندې پورې وتل. هغوی د ویرېدلو څارویو په شان باندې په پل باندې په خپلو کې ټېله جوړه کړې وه او یو له بله څخه یې د مخته کېدو کوښښ کاوه. په دې ټېل ماټېل کې څو کسان لاندې سیند ته هم پرېوتل، خو په دوی کې هغه پوځیان ډېر خوشحاله ول چې لا مخکې یې وسله غورځولې او ځانونه یې د بندیانو په توګه باندې مسلمانانو ته تسلیم کړي وو. څرګنده نه شوه چې چا حکم ورکړ چې د پل څخه تېرېدونکي اندلسي پوځیان باید تېښتې ته پرې نه ښودل شي. څو غازیان د اندلسي بندیانو سره یو ځای د سیند غاړې ته ولاړل او هلته یې په اندلسي ژبه باندې اعلان وکړ چې بیرته راوګرځئ کنه د غشو باران به در باندې وشي. د دې اعلان سره جوخت پوځیانو د راګرځېدو په ځای باندې مخ په وړاندې ټېله پیل کړه. د څو لیندو څخه په یوه ځل باندې څو غشي ووتل او د پل څخه پوځیان لاندې را پرېوتل. د دې سره سم د پاسه ټېل ماټېل نور هم زیات شو او شاته راتلل هم پیل شول. کوم پوځیان چې د دې پل غاړې ته رسېدل یا هم ورنږدې وو هغوی هماغسې خپلې پښې سپکې کړې. طارق بن زیاد رحمه الله ولیدل چې 2-3 غازیانو 25 ځوان نجونې را په مخه کړي دي. ورونو دا نجونې د راډریک د حرم نجونې وې چې هغه د عیاشۍ لپاره له ځانه سره د جګړې میدان ته راوستې وې. طارق د غونډۍ څخه راښکته شو او نجونې هم د هغه په وړاندې باندې راوستل شوې. په دوی کې یوازې یوه مېرمن د پاخه عمر خاونده وه چې د حرم څارونکې معلومېده. پاتې ټولې ځوانې او یو له بله څخه ښایسته او حسینې وې. طارق بن زیاد وپوښتل آیا دوی د بادشاهي کورنۍ پورې اړه لري؟ جولین ځواب ورکړ نه، دا د اولسي خلکو لورګانې دي چې د اندلس د بادشاه د عیش او عشرت لپاره غوره شوي دي. هغه به څه بادشاه وي چې 20 یا 30 ملګري نجونې ونه لري. خو طارق بن زیاد وویل له دوی څخه وپوښتئ چې کومه یوه د بادشاه په حرم کې خوشحاله نه وه. کله چې د نجونو څخه وپوښتل شول نو ټولو دا وویل چې موږ په زور سره د بادشاه حرم ته راوستل شوي وو او په دې نجونو کې څو عیسایي نورې ټولې یهودي نجونې وې. طارق د نجونو څخه وپوښتل بادشاه راډریک چیرې دی؟ د حرم څارونکې مېرمنې وویل د دې پوښتنې ځواب له هیڅ چا سره هم نسته. د 4 شپو را په دې خوا بادشاه هیڅوک هم خپلې خیمې ته نه دی بللی. ما به هره شپه د هغه څخه پوښتنه کوله خو هغه به زه رټلم. د جګړې د 2مې ورځې څخه هغه لیونی غوندې شوی و. هغه به د شپې دومره زیات شراب څښل چې ما یو ځلې پړ مخې په خیمه کې هم پروت ولید. سمدستي مې پیره کوونکی راوغوښت او هغه مو په بستر باندې واچاو. خو چې کله به سهار شو نو پوره بیدار او په هوش کې به و. ورونو د اندلس د امپراتور راډریک پوځ ته خو مسلمانانو غازیانو ماتې ورکړه. کوم چې د دوی سپاه سالار ستر غازي
طارق بن زیاد رحمه الله و. د هغوی په سر د الله جل جلاله د مرستې لاس او په زړونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه او محبت پروت و. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې هغوی ته زیری ورکړی و او ورته فرمایلی و ته زما د امت څخه یې، الله جل جلاله ستا ملګری او مرسته کوونکی دی. ورونو دا هغه وخت و چې د مسلمانانو د هغه وخت حاکمان الله ته متوجه و. د دنیا محبت یې له زړونو څخه ایستلی و او د هغه څه په لټه کې ول چې په هغه کې د الله جل جلاله رضا وه او په خپلو نفسي خواهشاتو باندې ټولو پښې ایښې وې. فقط لین او رابطه یې له الله جل جلاله سره وه. خو د افسوس ځای دا و چې له هغوی څخه راوروسته په هغو اسلامي ملکونو باندې چې کوم حاکمان راغلل هغوی د غربي دسیسو ښکار شول. اگر که په هغو ملکونو کې په اول ځل غربیانو شتون درلود، خو وروسته یې داسې امکانات او شرایط همدارنګه خلک یې وروزل چې د غربیانو مستشرقینو مستعمرینو او د تبشیري سازمانونو موخې په مخ باندې وړلې. ورونو موږ په تیرو برخو کې یادونه وکړه چې غربیانو د مسلمانانو د ورکولو لپاره 3 طرحې یا 3 تګلارې په لار باندې واچولې. اول دا چې د اسلامي حکومتونو د ورکولو پلانونه تنظیم کړل چې دوی دغه پلانونه په ډیرو ملکونو باندې په بریالیتوب سره سرته ورسول. خو الحمدلله زموږ په ملک الله جل جلاله د هغوی هغه دسیسه له کلونو مقاومت څخه وروسته ناکامه کړه او الله جل جلاله موږ ته یو اسلامي حکومت را په برخه کړ. دوهمه غربي دسیسه دا وه چې دوی په دې باندې بار مجلسونه کړي ول چې قرآن کریم به د مسلمانانو له منځ نه ورکوي. او درېیمه خبره دا چې د مسلمانانو د اخلاقو او عقل پاسېدول او له خدای جل جلاله سره د اړیکو او هیلو پرې کول چې متاسفانه دغه دسیسې اوس هم په ډیرو اسلامي ملکونو باندې عملي دي. خو موږ باید د غربیانو دغه درېیمې دسیسې ته ډیر متوجه واوسو چې هغه د مسلمانانو د اخلاقو او عقل پاسېدول او له الله جل جلاله سره د اړیکو او هیلو پرې کول دي. ورونو مارمادیوک باکټویل وایي په اوس وخت کې د مسلمانانو لپاره دا امکان شته چې د تیر په څیر په هماغه پخوانۍ چټکۍ سره په نړۍ کې خپل تمدن خپور کړي، خو په دې شرط چې خپل پخواني اخلاق وکاروي، ځکه دا منځنۍ نړۍ نشي کولای د دوی د تمدن د روح په وړاندې باندې مقاومت وکړي. او دویمه خبره ده د تبشیري سازمانونو مشر سامویل زوایمر د قدس کنفرانس چې په 1953 میلادي کې د تبشیریانو لپاره جوړ شوی و، په هغه کنفرانس کې زوایمر وویل د تبشیر دنده چې تاسو یې په اسلامي دولتونو کې ګمارلي یاست دا نه ده چې مسلمانان مسیحیت ته داخل کړي، بلکې دنده یې دا ده چې مسلمانان له اسلام څخه وباسي. ورونو دا د کفارو مشران دي او هغه مشران چې د مسلمانانو په ضد باندې وخت په وخت اپډیټ یا نوې توطیې او سری جالونه جوړوي. د هغه وخت خپلو پلویانو او تبشیریانو ته وویل چې ستاسې دنده دا ده چې مسلمانان له اسلام څخه وباسي تر څو داسې مخلوق شي چې له الله جل جلاله سره اړیکه پرې شي، او په دوهم قدم کې باید له هغو اخلاقو سره اړیکه پرې شي چې خلک یې په ژوند کې پرې تکیه کوي. او د دې کار په پیل سره په اسلامي هیوادونو کې استعماري فتح پیلېږي. اگر که په نظامي ډګر کې الحمدلله زموږ ملک د بهرنیانو له استعمار نه خلاص ده، هغوی دلته نشته، خو د مسلمانانو د ژوند په مختلفو برخو کې استعمار لا شتون لري او هغه ډیر کار ته اړتیا لري چې ډیره برخه د دې استعمار د ورکولو او د دې استعمار د مقابلې مخلصو تقوادارو په اسلام پوه او با تجربه حوصله‌مندو داعیانو په غاړه باندې ده چې دې مسؤلیت ته په پوره بیدارۍ او حوصله سره ودرېږي او ترسره یې کړي. هغه د خبرو په جریان کې زیاته کړه
البته تاسو په اسلامي هیوادونو کې ټول عقلونه داسې تیار کړئ چې ستاسو له لورې په ټاکلې لار خوځښت وکړي چې دا لار له اسلام څخه د مسلمانانو ایستل دي. له شک پرته چې تاسو داسې نسل روزلی چې له خدای سره اړیکه نه لري او د دا ډول اړیکې هیله هم نه لري. ورونو، دا د هغوی نسل و چې په خپلو لاسته راوړنو کې خپلو مشرانو ته وړاندې کوو چې ځینې مسلمانان یې له لارې ایستلي ول. هغه پسې وویل تاسو مسلمانان له اسلام وایستل خو مسیحیت ته مداخل نه کړل او په دې سربیره د هغوی اسلامي نسلونه داسې وروزل شول چې دا د استعمار غوښتنه ده. ځکه دا نسلونه لویو کارونو ته پام نه کوي، استراحت غوښتونکي دي او ټنبلي په وجود کې ځای نیولی او هڅه کوي په هر ډول چې وي خپل شهوت پوره کړي. ورونو، دا د هغه وخت د کفارو ډېرې کلیدي او داسې خبرې دي چې د اوس وخت مسلمانان مشران وي که کشران دې ته ښه متوجه واوسي. هغه د خبرو په جریان کې دې غټې نقطې ته اشاره وکړه او ویې ویل چې دغه نسلونه چې د کفارو لخوا روزل شوي دا لویو کارونو ته پام نه کوي. دوی استراحت غوښتونکي دي او ټنبلي په وجود کې ځای نیولی. ورونو، کله چې مادیات ډیر شي او د ژوند ټول سهولتونه یو چاته برابر شي نو خامخا به په هغه کې سستي، استراحت خوښونه او ټنبلي پیدا کیږي چې په تیرو 20 کالو کې امریکایانو هم د ډالرو بارانونه وکړل چې په مخلصو او د دې وطن په غیرتي بچیانو کې دغه خویونه را پیدا کړي او متاسفانه چې په ډیرو کې دا خویونه را پیدا هم شول او د هغوی غیږې ته یې ځانونه ور واچول او دغه لاره د زویمر لاره وه چې خپلو کارکوونکو ته یې د خبرو په جریان کې ورښولې وه. هغه پسې زیاته کړه او دغه نسل به هڅه کوي په هر ډول چې وي خپل شهوت پوره کړي تر دې کچې چې د شهوت پوره کول یې د ژوند حقیقي موخه ګرځېدلې. او دا نسلونه که کوم څه زده کوي د شهوت د پوره کولو لپاره دي او که دوی لوړ مقام هم ترلاسه کوي د شهوت د پوره کولو لپاره به وي. دوی هر څه خپلو نفسي خواهشاتو ته د رسېدو لپاره قربانوي. نو تبشیریانو، په داسې حالاتو کې ستاسو دنده په پوره توګه باندې ترسره کیږي. ورونو، دغه خبرې په جذور البلاد کتاب 215 مخکې ذکر شوی چې په تفصیل کې زوایمر په خپل کتاب په اسلامي نړۍ تیری کې لیکي. تبشیر د غربي تمدن لپاره دوی ګټې لري، د تخریب او اعمار ګټې. له تخریب څخه زموږ موخه له اسلام څخه د مسلمانانو ایستل دي، آن که د هغه د ملحد کولو له لارې هم وي، خو اعمار د مسلمانانو نصراني کول دي. ورونو، تخریب یې د مسلمانانو له اسلام څخه ایستل او بیرته اعمار یې د مسلمانانو نصراني کول دي. ورونو، دغه شی تاسې په خپل ورځني ژوند کې وینئ. هغه کسان چې غرب ته تللي او د هغوی تر پوره تاثیر لاندې دي ومو لیدل چې ډېر یې نصرانیان شول او ډېر یې عیسایان، ځکه چې تخریب له اسلامه ایستل او اعمار د مسلمانانو نصراني کول دا د زویمر په طرحه کې شامل ول. خو ورونو، په هغه یې هم بسنه ونه کړه. له هغه څخه وروسته یې په خپله طرحه کې دا شی هم اضافه کړل چې د شونتیا په صورت کې تر څو هغه د غربي تمدن تر څنګ دوی دې ته برابر شي چې د خپل امت یعنی مسلمانانو په وړاندې هم جوړ شي او ورته ودرېږي. دا اوس چې په زرګونو خلک هغوی خپلې غېږې ته وربللي او په خپله غېږ کې ځای ورکړی، تاسې څه فکر کوئ چې آیا دوی دومره زړهسواندي دي چې خپل خلک یې له لوږې مري او د مسلمانانو په ځانګړي ډول ځوانانو ته، باکره پیغلو او ښځو ته په خپله غېږ کې ځای ورکوي، قبلوي؟ د امید راډیو ډیرو درنو او متدینو اوریدونکو، دا وه د پاتې مزل نننۍ خپرونه چې تاسو ته ما ډاکټر سیف الله خالد وړاندې کړه. هیله ده موږ هم په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. تر راروانې جذابې تاریخي خپرونې مو په لوی او مهربانه الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
پاتې مزل. د تاریخي ناولونو ځانګړې خپرونه. پاتې مزل د اوسني عصر د ننګونو او فرصتونو هنداره چې د اسلامي تمدن د عروج او انحطاط عوامل روښانه کوي. پاتې مزل د علم او ارتقا پر لاره څراغونه بلوي او د مسلمانانو تیرې سترې واکمنۍ او فرهنګي میراثونه بیانوي. امید رادیو 103.7 FM